بسم الله الرحمن الرحیم. دا مخامخ چې ښکاري دا جبل احد دی او د دې جبل احد په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې احد چې دی دا د ده سره موږ مینه کوو او احد زموږ سره مینه کوي او دا احد غربه په دروازه د جنت باندې او دا مینځ کې چې کوم میدان ښکاري دا هغه میدان د معرکې دی د احد. غزوه احد په اسلام کې هغه دویمه لویه غزوه ده چې شوې وه د بدر نه وروستو دویمه غزه او دا په دې کې تقریبا 1000 صحابه شریک شوي وو او 3000 کافرانو مشرکان. بیا کله چې نبی صلی الله علیه وسلم یو مقام ته راورسېدو شیخین مقام ته نو 300 منافقین هغه یې د لښکر نه ستانه شول. د ابی بن سلول منافق په مشوره باندې ابی بن سلول منافق دا خبره وکړه یاره زموږ په مشوره چې عمل ونه کړو نو د لارې نه ستون شو، د ځان سره یې 300 منافقان هم ستانه کړه او 900 صحابه پاتې شو. بیا نبی صلی الله علیه وسلم چې کله دلته رالی نو دا یو غر ښکاري وړوکی شنډیری د دا کسان چې پې ښکاري دې ته جبل رومات وایي. نبی صلی الله علیه وسلم په دې جبل رومات په دې غونډۍ باندې کومه چې په نظر راځي په دې باندې یو 50 صحابه هغه مقرر کړه او هغې ته یې دا وویل چې تاسو کو میدان کې فتح راله که شکست رالی تاسو به د دې غونډۍ نه راښکته کیږئ. خو بیا چې کله صحابو فتح حاصله کړله او غنیمتونه راټولول شروع شو نو د دې غونډۍ نه 40 صحابه د امیر د اجازت نه بغیر راکوز شو میدان ته د غنیمت راټولولو لپاره. د هغې حالت نه فایده واخیسته خالد بن ولید چې هغه وخت لا ایمان نه و راوړی او د دې غونډۍ د شا د سایډ نه راتاو شو. کم 10 صحابه چې په دې غونډۍ باندې پاتې شوي وو هغې په شهادت ورسول او بیا په میدان کې ظاهري شکست هم رالی. نو دغه میدان د احد دی. بیا دې میدان د احد کې دا مخامخ چې ښکاري دا جنګلۍ چې ورته لګېدلي بوډونه موډونه دغه مقبره ده د شهداو او یا شهدا صحابه هغه به دې کې دفن دي. په دې کې په منځ کې نږدې ته چې کله انسان ورشي نو په منځ کې وړوکي بلاک شان یو ښکاري اوس هم په نظر لږ راځي هغه په منځ کې دیوال شان تاو دی د دې بوټ په منځ د دې بوټ نه دې خوا نو دې کې 3 صحابه عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی عنه، مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه او سید الشهداء امیر حمزه چې د نبی صلی الله علیه وسلم تره دی هغه دا 3 په دغه ځای کې دفن دي. نو دغه میدان د معرکې دی د احد او دا کوم مسجد چې په نظر راځي دا میدان د معرکې و په دې ځای باندې هغه معرکه د احد شوې ده.